دوستانو مالیات ډیره مهمه ده. هر ځای کې چې تاسو پانګونه کوئ په هر هیواد کې چې پانګونه کوئ دغه هیواد مالیاتي سیستم وګورئ. آیا دوی د سټارټ اپ او یا هم د نوي شرکتونو لپاره معافیت لري؟ که چیرې تاسو فابریکه جوړوئ هغه لپاره معافیت لري؟ که چیرې تاسو تر 15 لک ډالرو پورې پانګونه کوئ څومره معافیت درکوي؟ په نورو هیوادونو کې دغه معافیت موږ لرو، په افغانستان کې نه لرو. ما په افغانستان کې ډېر سترې همدارنګه واړه او متوسط شرکتونه لیدلي دي چې بدبختانه د مالیاتو د جرایمو له لاسه له منځه تللي دي، مسؤلین اوس په زندان کې دي. صافي ایرویز د مالیاتو د جرایمو د لاسه له منځه ولاړه. داوی آیال د مالیاتو د لاسه له منځه ولاړه. قرضدار سو نن مشر په زندان کې. نو هیله مې دا ده چې تاسو د کاروبار د پیل څخه مخکې د مالیاتو په سیستم باندې ځان پوه کړئ او یا هم ځان سره یو متخصص ولرئ چې دغه متخصص تاسو مالیات پر مخ ویسي. دوستانو د مالیې وزارت موږ نه زموږ د کاروبار په اړه منظم راپور غواړي او موږ 3 ډوله راپورونه باید د حکومت سره شریک کړو. لومړی راپور چې شریک کوو د میاشتې په پای کې دی. دوم روبوار دی چې هر 3 میاشتو کې باید موږ دولت ته گزارش وړاندې کړو چې موږ فعالیت وکړو او کنه. دریم کلنی راپور دی چې د کال په پای کې تاسو منظم راپور دولت ته وړاندې کوئ چې په دغه تیر کال کې موږ دغه برنامه تر سره کړي او دومره موارد لرو، دومره خسارات وکړه، دومره مصارف او هر وضعیت چې وي هغه وضعیت په اړه به تاسو دولت ته گزارش وړاندې کوئ. خدمات مالیاتی صاحبی، اختلافات مالیاتیتان را با ما حل کنید. دوستانو موږ په افغانستان کې 15 ډوله مالیات لرو. دا ټول مالیات چې تاسو وګورئ وسنجوئ دغه 15 ډوله کیږي. دغه 15 ډوله مالیات حتما باید موږ حکومت ته تادیه کړو. لومړی زموږ د کارمندانو معاشات دي یا د کارکوونکو معاشات باید د دوی نه مالیات کټ کړو او مستقیم دولت ته وسپارو. تر 15000 افغانیو پورې تاسو باندې مالیات نه راځي. د 15000 نه وروسته بیا نو مالیات تاسو باندې راځي. د 2% نه نیولې تر 0% پورې مالیات حکومت اخلي. دوهم د کرایې د کور یا د ځمکې مالیات. که چیرې تاسو په یو کرایي کور کې کاروبار لرئ نو تاسو مکلف یاستئ چې هر میاشت د کور د مالک څخه مالیات وضع کړئ او حکومت ته وسپارئ. د کور د کرایي مالیات 10% ده. تاسو حتما ګوره دا په نظر کې ونیسئ او دا تاسو په ریکارډ باندې تاثیر لري. دریم قراردادي یا کانټراکټ ټاکس ویلت هولډینګ برخه ده. په دغه برخه کې کله چې تاسو یو چا سره قرارداد کوئ او تاسو قرارداد د 15 لکو څخه ډیر وي نو تاسو مکلف یاستئ چې 2% د مقابل لوري څخه وضع کړئ او حکومت ته وسپارئ. او که چیرې د 15 لکو څخه کم وي نو تاسو مکلفیت نه لرئ، بیا تاسو مکمل پیسې قراردادي ته ورکوئ. قراردادي چې کله 4% حکومت ته سپاري دغه یو کاپي اسناد تاسو ته لیږي. دغه اسناد یا سندونه او رسید باید تاسو ته په 10 ورځو کې ورسیږي. څلورم هغه مالیات دي چې تاسو ته پیسې راځي. تاسو ته چې څومره پیسې راځي، 1 افغانۍ 2 افغانۍ کې ګټه مو کړی که تاوان مو کړی، بدبختانه په افغانستان کې دا سیستم دی. تاسو باید 4% دولت ته وسپارئ. کله کله داسې کېږي چې مقابل لوري تاسو ته پیسې لیږي هغوی 2% کټ کوي. نو تاسو به مکلف یاستئ چې 2% تاسو دولت ته وسپارئ. نو تاسو دلته مسؤلیت لرئ چې مقابل لوري څخه د مالیاتو د وضع چې دولت ته سپارلی وي دغه رسید واخلئ. که چیرې دغه رسید تاسو ته ونه سپارئ تاسو بیا مکلف کېږئ چې 4% مالیات دولت ته وسپارئ. دلته ګوره دا یو ظلم دی، بدبختانه ووایم، ځکه په نورو هیوادونو کې د کال په پای کې تاسو خپل د ګټه او تاوان سنجوئ. دغه نه وروسته چې تاسو ګټه کړې وي دولت ته مالیه ورکوئ. ولې په افغانستان کې داسې ده چې که چیرې تاسو ګټه کړې وي او که تاوان کړی وي دولت ته دا ډېره مهمه نه ده، فقط چې ستا اکاونټ ته پیسې راغی هر څومره چې راشي، 1 افغانۍ که 1 لک افغانۍ هر څومره چې وي تاسو مکلف یاستئ چې د دې پیسو 4% مالیات دولت ته وسپارئ. که چیرې مقابل لوري کټ کړی وي بیا 2% وسپارئ. 5مه برخه ستاسو کلنی راپور او کلنی مالیات. په کلنی راپور کې تاسو خپل ګټه او تاوان سنجوئ. که چیرې ګټه مو کړې وي 0% باید دولت ته وسپارئ.
دوستانو دغه 15 موارد ډیر زیات مهم دي. موږ دغه 15 ډوله مالیات ډیر کاروو، ولې په ځینو برخو کې دغه مالیات فرق کوي او کله ناکله د حکومت لخوا تطبیقیږي. آخر کې دوستانو تاسو دا وایم که چیرې تاسو مالیات تادیه نه کړئ نو څه پیښیږي؟ اول تاسو باندې جرایم راځي، دوم جواز نشئ کولی چې نوی کړئ، دریم ممنوع الخروج کیږي، څلورم دولت اقدام کوي، ممکن ستاسو جایداد خرڅ کړي او یا هم تاسو زندان ته ولېږي.